کو یو واری بیا ستړي مشي په خیر راغی یروره غږ اورې تاسو د دلبر ریډیو اف ام 93 400 پروګرام دی آهنګ او په آهنګ پروګرام کې زما ویم درته زما انعام جی او تاسو زما خواږه نیازبین اوریدونکو وی انعام جی پوټری په پروګرام کې شامل هوا کنه بالکل به شاملو ما قربانم وستا چمته ارمانونه لیونی ولم رولم استا چمته ارمانونه لیونی ولم رولم او خبره به ترسو د خپل زړګي وړم راوړم او په لاسو کې مملاوي شول د ډیرو مودو داسې د خپل چمته هسې کشمالي وړم راوړم او دا غټ دي دا واړه دي دا مې خوښ دي دا مې نه دي دا غټ دي دا واړه دي دا مې خوښ دي دا مې نه دي بس طالب از ټول ورځ بنګړي وړم راوړم قربان تاسو کول میسجز را روان دي شاملوم به بالکل به په پروګرام کې شاملوم ایو ملګری میسج کړو چې نام جی لطیفه راته وکړه په پروګرام کې نو بالکل جناب لطیفه خسته خبره پوئټری او سندره غزل دا هر څه دي دا د دې پروګرام برخه ده نو لطیفه خطا سکارو شلو چې یو ځل یو کلی کې سکولم نو د کلی اسکول چې وی نو هغه کې بس یو غم خادي وی کنه نو کله کدا چې غم خادي وی نو هغه ماشومان له چټي ور کوي کنه نو بس یو ځل تاسو کارو کو دا کلی هغه ماشومان چې کوم هغه سکول کې دا کلی چې یو مشر کاکا او بابا هغه وفات شول نو هغه استاد چې کم دی هغه وړول چټي ورکا وته وی چې راځي چټي شو پلانې بابا چې دین هغه وفات شوی دی کنه بس ولر ډیر په خوشاله د سکول نه وروته په منډه کور ته روانو چې په لار باندې روانو نو لر زینه یو دوه باباګان نور روانو کنه ابل ډیر زیات خوشاله شو ابل ته خیال دی وی ته وګوره څوک را روان دی هغه ته څوک را روان دی وی دوه چټیان نور را روان دي ټیک ده دا خو د وړو ذهن شو او د وړو سوچ ټیک ده هغه د وړو خبره کیږي او بیا د سکول خبره کیږي هغه یو ځل داسې یو ماشوم یو چاکر غل راغی هغه چې ورکر راغی نو هغه د سکول ماشوم چې کوم نو هغه داسې راویښ شو کتلې وته خو به د یری غږ نه کولو کنه هغه تم پته وجه غل دی اسنه چې اومي وخی نو غلې وته کتل هغه چې د کو ټول سامان راوتړلو صادر کیو بس پسر کو چې روانې دو نو دغه بیگ پرې خوستو د سکول هغه بیگ چې هغه پرې خوستو بس ناګانه د ماشوم چې دی هغه ته وځو کې کاکا وی دما دا بیگم یو سکنی پلان را پاسو ما هغه ته کم دي نکوي بیگ ته خای چې دا غوړم بیا د غل خبره کیږي یو ځل دا ګورو زین د چلال بیا د غل خبره به د غل لطیفه ور زین تر راځي نو داسې کارو شلو چې یو ځل یو سړی کرغل راغی چې سړی کرغل راغی غو ته راځي کتل چې د کور سامان مامان راغون کړلو کنه او داسې روان شو نو به د کور مالک به आवाज کوي هغه له ودرېګه هغه ته څه چل دی وی کې دا ټول سامان دلته هغه ته ټول څنګه کې د مې ویلې وی دا نیم خو مې د گاونډي نه راپټ کړی دی استاد انیم بد کې وی دا نیم خو داغه دی نو دا مهنت سلا و ملو شو وته ټیک دا ګورو جناب په پروګرام کې تاسو راځي برخه اخیستل غواړئ نو بالکل جناب تاسو کال کولی شئ په 091 65 15 093 باندې او دا خسته خپل پروګرامونه په ویډیو شکل کې کتلو د پاره او بیا د اوریدلو د پاره نو بالکل جناب تاسو سبسکرایب کوئ ریډیو دلبر آر جے ګروپ په نوم باندې پیج دی د یوټیوب پیج دی ریډیو دلبر آر جے ګروپ په نوم باندې یوټیوب پیج هغه تاسو لایک کې سبسکرایب کې او دا پروګرامونه زموږ زاړه دانه وسو پروګرامونه چې د ویډیو په شکل کې به تاسو ته ښکاریږي ټیک دا قرآن الله ژوند لره او خوشاله اوسېږي هسې کووایم اشنا مثال خبره کوم هسې کووایم اشنا مثال خبره کوم او چې زما یې ما پتا مثال خبره کوم او که چرته ستا زما مینس کې بل رقیب پیدا شو که چرته ستا او زما مینس کې بل رقیب پیدا شو کبي بچا سره وفا مثال خبره کوم او لکه دانن چې راته خاندي دا به تل وي داسې لکه دانن چې راته خاندي دا به تل وي داسې کنه بدل وای سبا مثال خبره کوم نو دا مثال خبره ده نو هغه وای چې جسے هم کہہ نہیں سکتے اسے هم فرض کرتے ہیں ٹھیک ده قربان نو کله دا شانتی وی کنه چې په فرض کې خلک چا سره خپل د کار خبرې چې دینو هغه شریک کی دا خوشاله اوسېږي او زنده باد